بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اوس راځو په نوي درس پیل کوو. نننی درس مو د مماسي زاویو په یوه دایره کې دی، په مورد د مماسي زاویو کې دی چې په صفحه د 19 د کتاب کې دا درس راغلی دی. د 9 صنف په ریاضی په کتاب کې په 19 صفحه کې یو عنوان ده په نام د مماسي زاویه په یوه دایره کې. ښه، موږ مخکې درسو کې محیطي زاویه، مرکزي زاویه ولوستلې. البته محیطي زاویه هغه زاویه ته ویل کېده چې راس په محیط زاویه په محیط د دایره کې او دوه ځلې وتر د دایرې وي او چې اندازه نیمایي د مقابل قوس ده. مرکزي زاویه مو لوستلې چې راس په مرکز دایره کې او اضلاع شعاع د دایرې وي او کولی شو چې مرکزي زاویه مساوي له مقابل قوس سره ونیسو. ښه، اوس راځو مماسي زاویه ته. مماسي زاویه هغه زاویه ته ویل کېږي چې په یوه دایره کې چې یوه ځلی مماس دایرې ته وي، بله ځلی وتر. فرضاً دغه ځله یوه نقطه مشترکه لري، دې زاویې ته مماس ویل کېږي که نه. بله ځلی چې چی وي، وتر د دایرې وي. دا یوه ځلی دا ده، یوه ځلی مماس په دایرې، بله ځلی وتر د دایرې. دغه زاویې ته زاویه د مماسي ویل کېږي. زاویه د مماسي هغه زاویې ته ویل کېږي چې راس په محیط دایره کې وي، یوه ځلی مماس دایرې سره وي او بله ځلی وتر د دایرې وي چې دا شکل لري. ښه، موږ دا اوس وایو چې دغه مخامخ قوس دی. مخامخ قوس دغه ته مخامخ قوس وایي چې زاویه د مماسي نیمایي د مقابل قوس ده. ښه، دلته یوه قضیه راغله چې دغه قضیه باندې موږ کار کوو چې هره زاویه د مماسي نیمایي د مقابل قوس ده. چی ویلي؟ هره مماسي زاویه نیمایي د مقابل قوس ده. هر مماسی زاویه نیمایي د مقابل قوس ده. که چیرې موږ داسې یوه دایره ولرو په دې شکل، په دې شکل یوه دایره ولرو، البته دا لږ زره داسې یوه دایره ولرو، دا مرکزي او. فرضاً دغسې دلته موږ یو مماس رسم کو، مماس رسم کو له دې ځایه دغه زاویې ته موږ زاویه د مماسي وایو. ښه، دې زاویې ته چې مماسي وایي، دغه مقابل قوس ته ای بي وایي. موږ ثبوتوو چې دغه زاویه که دې ته زاویه د څلورو وایي، زاویه د څلورو نیمایي د قوس د مقابل ده. قوس مقابل دومره کېږي. ښه، موږ کولی شو چې له دې ځایه یو دا دواړه سره وصل کړو، دوه نقطونه یو خط تېرېږي. موږ پوهېږو چې مماس په نقطه تماس کې په شا د دایره عمود ده. که چیرې موږ دغسې یوه دایره ولرو، دلته موږ یو مماس ولرو، دې ته مماس ویل کېږي. که دغه دوه نقطې سره وصل کړو، دا دواړه عمود دي. دا خط مماس په نقطه د تماس کې په شا د دایره عمود ده. ښه، دا موږ مخکې درسو کې ویلي وو. ښه، دلته دغه دوه نقطو ته بیا هم موږ د دې دوه نقطو نه یو خط تېرېږي. دلته ګورو چې دغه ځای نه که موږ یو عمود رسم کړو، دغه زاویه ته موږ وایو 3، دې زاویې ته یوه، دې زاویې ته 2 ووایو.
ښه موږ کولی سو دا موږ خپل عمود رسم کړل یوې نقطې نه په یو خط موږ یو عمود رسمولی سو موږ نوشته کولی سو چې زاویه د 3 جمع زاویه د 4 مساوي کېږي 90 ځکه مماس په نقطه د تماس کې په شا د دایره عمود ده وقت چې شعاع له دغه نقطې د تماس له دغه خط سره حتما دا زاویه د 3 جمع 4 څو کېږي 90 دا موږ نوشته کولی سو له بلې خوا دغه زاویه 90 ده مجموع د زوایای داخلي د یو مثلث څو درجې ده 180 درجې ښایي نوشته کول چې 1 جمع 3 هم 90 ده ځکه دا چې 90 سه دغه مجموع ده هم 90 ده یو طرف مساوي ده بل طرف هم مساوي کې 3 جمع زاویه د 3 جمع زاویه د 4 مساوي کې زاویه د 1 جمع زاویه د 3 دا 3 له دې 3 سره خلاص زاویه د 4 مساوي کې زاویه د 1 سره یعنی دغه زاویه مساوي له دې زاویې سره ښه وروسته لږه موږ دلته ګورو چې زاویه د 1 او زاویه د 2 سره مساوي ده ځکه دلته موږ ویلو چې دا مثلث د متساوي ساقین ده چې مثلث د متساوي ساقین کې ارتفاع میانه نصف زاویه عین خط ده یا کولی شو چې دا دواړه مثلثونه هم مساوي ثبوت کو چې وتر یو ځل د قایم د ده وتر ځل د قایم د ده سره مساوي ده دا دواړه انطباق پذیر دي مقابل د مساوي اضلاعو کې مساوي زاویې موجودې دي یا په هغه شکل یا په لنډه طریقه په متساوي الاضلاع او متساوي ساقین کې ارتفاع میانه نصف زاویه عین خط ده څه معنا که چیرې موږ داسې یو هغه ولرو په دې شکل یعنی دا میانه ده چې دا اوږدوالی تقسیم مساوي له دې سره کېږي دا ارتفاع سوه ناصب زاویه دلته په متساوي الاضلاع او متساوي ساقین کې دغه درې واړه خط عیني شی دي ښایي دا چې ارتفاع سوه دا ناصب زاویه هم ده دا خط و ناصب زاویه څه مانا چې د راست زاویه نومیږي یعنی زاویه د 1 مساوي کېږي زاویه د 2 سره ښه اوس موږ دلته نوشته کولی شو چې زاویه د 1 جمع زاویه د 2 زاویه د 1 جمع زاویه د 2 مساوي کېږي زاویه د او سره مساوي ده زاویه د او سره زاویه د مرکزي ده دا زاویه د مرکزي نیمایي د مقابل زاویه د مرکزي مساوي له مقابل قوس سره ده یعنی ای بی پر 2 هر زاویه د مرکزي دغه مقابل قوس دومره ده مساوي له مقابل قوس سره ده هر مرکزی زاویه مساوی له مقابل دغه تیتای دا ای بی زاویه د تیتا مساوی کې قوس دی ای بی سره هماغه درجه کېږي البته ای بی سره مساوي سو ښه اوس موږ دلته لرو چې موږ زاویه د یو ګورو چې زاویه د 1 له 2 سره مساوي ده که په دواړو په جای د په ځای مې هوا نه نوشته کړو ځکه هلته مساوي ده دا نوشته کې 2 ضرب د زاویه د 1 مساوي کېږي ای بي صحیح دلته زاویه د 1 مساوي کېږي ای بي پر 2 صحیح ښه موږ پوهېږو چې 4 زاویه له یوې سره مساوي ده ښه له دې ځایه یو له دې سره مساوي ده ښه په 4 مساوي کېږي قوس د ای بي پر 2 پس زاویه د 4 مماسی ده نیمایی ده مقابل قوس ده چې موږ دې هغه ته ورسېدو ښه موږ دلته ویلي وو چې هره زاویه د مماسی نیمایی د مقابل قوس ده دلته موږ څه کار وکړو دا بیا به هم موږ په دې باندې لږ سره کار وکړو دغه زاویه فرضاً زاویه د دا زاویه د مماسی سوه البته له دې ځایه موږ کولی شو چې دغه نقطې چې وصل کړو دا 90 درجې زاویه ده دلته 4 دلته 3 دغه 2 نقطې سره وصلوو 2 نقطې چې وصل کړې له دې ځایه یو عمود په دې کړو دغلته زاویه د 1 وایي دې ته 2 وایي دغه روابط چې په دلته شته یعنی نوشته کول 3 جمع 4 مساوي کېږي 90 چې عین کار مو وکړه او په عین ځول کې یو 3 هم 90 کېږي یو 3 90 کېږي او وروسته له هغه موږ یو طرف مساوي ده بل طرف هم مساوي نوشته کړه
چې څلور مساوي له یو سره او په عین زمان کې زاویه د یو مساوي له زاویه د دوه سره دا زاویه له دې زاویې سره ځکه چې دا ارتفاع ده ارتفاع میانه نصف زاویه په متساوی ساقین او متساوی اضلاع کې عین خط ده نو دغه ضلع له دې ضلع سره مساوي ده شا د دایره ده دا مثلث متساوی ساقین ده مثلث متساوی ساقین چې دا زاویه د راست مساوي ده دا نصف زاویه ده پس زاویه د یو مساوي له زاویه د دوه سره دا له دې ځای نوشته کړه دا هم له دې مساواتو پیدا کړه وروسته له هغه موږ کولی چې دغه زاویه د مرکزي نیمایي د مقابل قوس دا هم نوشته کړه وبښئ مساوي د مقابل قوس سره ده یعنې زاویه د و ای بي له دوه سره ده چون زاویه د یو او دوه سره مساوي دي ښایي په دې خاطر موږ کولی شو چې د یو دوه په ځای دوه دانې یو ونیسو د ده په ځای هم یو د ده په ځای هم دوه یو دوه یو ای بی سره ده او زاویه د یو مساوي ای بی پر دوه ده ای بی پر دوه زاویه د یو مخکې سو هغه کړل د مساواتو هم لاسته راوړه چې زاویه د یو له زاویه د څلور سره مساوي ده ښایي د یو په ځای زاویه د څلور نوشته کوو زاویه د څلور مساوي کېږي ای بی پر دوه و نوشته کولی شو چې هره زاویه د مرکزي نیمایي د مماسي نیمایي د مقابل قوس سره ده ښه دلته به یو مثال هم کار وکړو او وروسته به درس ختم کو ښه دلته سوال دا چې تاسې دغه کې د اکس اندازه د مماسي زاویه پیدا کړئ فرضاً دا هغسې یوه دایره ده شکل دلته له او له مرکزه تېرېږي او دغه ځای کې هم موږ دغسې یو هغه لرو مماسي زاویه دا دې ته دا دی دا وصل ده په دې شکل هم موږ لرو دا قیمت 140 لرو او دغه قیمت دا اکس ده دا وای ده ښه وای د اکس او د وای قیمت پیدا کړئ په دې شکل کې د وای قیمت ښه موږ ګورو چې موږ همدې قضیه کې ثبوت کړل چې هره مماسي زاویه ګوره دا باید چې وپېژنو دا زاویه څه رقم زاویه ده راسې په محیط دایره کې ده یوه ځلی واتر بله ځلی مماس دا زاویه د مماسي ده دا رابطه موږ ثبوت کړې چې هره زاویه د مماسي نیمایي د مقابل قوس پس زاویه د اکس مساوي کېږي نیمایي د مقابل قوس مقابل قوس دغه ده 140 په دوه دا کېږي شپږ د 12 دوه څلور دوه شپېته ښه اوس د وای قیمت پیدا کوو ګورئ دغه زاویه د مرکزي ده مقابل قوس څه ده دومره ده څو درجې د مقابل قوس د دې و مقابل قوس 180 درجې له دې ځایه تر دې ځایه له ا نه تر بي پورې دغه قوس 180 درجې ده ځکه دا زاویه د مرکزي ده یو نیمه دایره ده 180 درجه له وای پیدا کوو له 180 نه پیدا کوو دا قوس پیدا کوو البته وای نه پیدا کېږي ځکه دا قوس دغه قوس کې دلته قوس د ای سی ووایو قوس د ای سی څنګه پیدا کېږي 180 منفي 140 ای سی مساوي کېږي 10 شپږ دلته پاتې څو قوس د ای سی ځکه دا زاویه د مرکزي ده دا ټول 180 ده دا قوس منفي 140 چې 55 لاسته راځي ښه اوس دغه قوس څو څه 55 ښایي د وای قیمت څو ده نیمایي د مقابل قوس ده که نه قوس یعنې 55 پر دوه زاویه دی دا کېږي 1 2 4 اته دوه 14 وای مساوي کېږي 28 درجې ګرانو زده کوونکو نننی درس دلته پای ته ورسېده د خدای په امان په مخه مو ښه